نبی علیہ السلام وی او د دق عمل د وجنه دا صحابي جنتی دی چې د سینه ټول مخلوق ته صفا رکی اچا سره بغض او حسد نشته دی. علما وايي خیسته اخلاق پیژنې، خیسته اخلاق دا نه دي یوازې چې ته نرمې خبرې وکړه، نه نرمې خبرې خیسته اخلاق نه دي، دا نرم مزاجی خو د خیسته اخلاقو ترجمانی کوي، دا اخلاق نه دي. بهترین اخلاق چې دی هغه دا دي چې دې زړه کې دی د چا تم بد اراده نه، دا بهترین اخلاق. چړه کې دی ورته بد خیال او په ظاهر او سره ښکلې خبرې کوي، دا اخلاق دي که دا منافقت دی؟ دا اخلاق نه دي. ظاهری د خولې دا نرم مزاجی چې دا اخلاق نه دي، خو اکثر دا د هغې اخلاقو ترجمانی کوي، ځکه خلک وایي دا سړی خوش اخلاق دی، نرمې خبرې راوځي، دا د هغې ترجمانی کوي. بهترین اخلاق دا دی چې ته د هر چا ته د خپل سینه صفا کړي، هر چا د پاره خیرخواهي شروع کړي، دا بهترین اخلاق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی اکمل المؤمنین ایمانا، کامل مومن درته وخیم تاسو کې د چا ایمان کامل لی وخیم درته؟ صحابه ورته وی او وخیا وی کامل مومن هغه دی چې د چا اخلاق ښایسته وي، دا کامل مومن دی. بیا ورته وی په تله د میزان کې درته د ټولو نه وزني شی وخیمه چې تله د نیکو به درنۍ تله کې به درونوالی پیدا کوي. صحابه کرام ورته او وخیا، د دواړو جهانو سردار ورته وفرمیل دا بهترین اخلاق. نو په ظاهره هر چا سره نرمه لهجه چلی او دند دی هر سړي ته کینه او حسد او بغض پروت، دا اخلاق نه دي. په دې اخلاقو نشي کامیابی دی. نن مسلمان په دې کې پروت دی چې دا مسلمان به څنګه رسو. ته د مسلمان سره سره ویه کوي، مسلمان د مسلمان ته په ډوبه کې پروت دی، دی به څنګه رسو، دی به څنګه دوکه کوم، دله به نقصان څنګه کوم او رسوم به یې څنګه. دا مسلمان دی لږ ګریوان کې سوچو کې که نه چې د دا نیت چې دی به څنګه رسوم. دکانداران چې سار کینی وی څوک په رسوم نه، اسې دا مسلمان دی کېناست وی څوک ونن رسوم، څوک به دوکه کوم، چا نه به ډېرې علما سدی سے انپړه کس بنن څنګه موماما چې ډېر په خبرو نه پوهېږي چې دا سیس پې ګران خرڅ کړم، په دې تمه دکاندار ناست. دا مسلمان دی، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من اقال مسلما اقال الله عثرته یوم القیامه، چا چې د یو مسلمان سره اقاله وکړله. اقاله څه ته وایي؟ یو دکاندار دی یو څیزې خرڅ کړ او هغې کس ورله هغه څیز ورځ نیمه پس واپس راوړي، ده ته وایي استعمال کړی مې نه دی، زوړ کړی مې نه دی، موسم یې تلی نه دی، خو بس په دې څیز خفه وم واپس مې راوړ. بس دا دکاندار دی چې دې دکان کولاوي او یو 20 لیټه پکې ولګي. ولې پکې دا 20 لیټه لګی؟ ځکه پکې لګوم چې رڼا تیز وي چې دې ګاک ته دا کلر بل شان ښکاري. ته دا رنګارنګ لیټونه ولې په دکان کې لګی؟ دا ته ګاک دوکه کوي که نه؟ نو اول ورځ چې دکان بنیاد دی نو د دوکې اراده وکړي. ته مسلمان امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه با د وریس په ورځ دکانونه د وخته بند کړل، د کپړې کاروبار دکانونه بند کړي د وخته. ولې؟ وی نن ور پوره نشته دی، رڼا پوره نه ده، د کپړې کلر صحیح نه ښکاري، هسې نه چې چاته دوکه میلاو شي. یو ورځ ته نو خپل خادم او نوکر ته وی دا تان که دې په چا خرڅو نو په دې کې نقصان دی، اب ورته اول اوښی بیا به یې پې خرڅ کړي. دا نه چې په چا یې خرڅوم، اوښی ورته چې دې کې دا نقصان دی، اوسې علي دی به وی گاډی خرڅوم. ولې خرڅوي؟ دا خو ډېر ښکلی ګاډی دی، انجن یې والی دی، انجن را باندې را روان دی.
یو سړی ګورم چې دوکای کم چې د انجن پاغه و دا مسلمان دی دې به مانځه ته ودرېږي دې به سجده لګي الله ته دې که په ظاهر ښکلې خبرې کوي نو څه کوي دا اخلاق دي ګاډې خرڅو بولې غټ نقصان پکې راوتې چې په بلې وړ رومبې ورته وایي دا نقصان دی پکې سره د دې الې کنای دی که هغه اغوستو وادي کنای غستو جنادي دي نو دا مسلمان دی چې دی فکر کې پروت دی چې دا تاوان په چا واړو هغه نوکر ته ووایي ګورې دې کپړه کې دا نقصان دی ګاک په خبره ګاک راغی هغه نه ایرو هغه تانې پې خرڅ کو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی مانځه کې رپول دی نه کوم ځکه چې دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی دغه مسلک دی که نه چې نقصانی شی خرڅه هغه چاته نه ښیدا د هغه مسلک نه و یوازې مونځ کړی و که نه تجارت هم کړی و ته د تجارت تپوس کړی دی د تجارت تپوس هم وکړه که نه چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تجارت په کومه طریقه کړی مونځ د هغه په طریقه کوي نو د تجارت تپوس هم وکړه دا تپوس هم وکړه که نه چې د مور به څنګه خیال ساته مور به په سورلی کې نیولې او مهار به یې نیولی و روان خلق په بازارونو کې ولاړو امام اعظم ابو حنیفه مهار نیول د چا مهار ونیو دا خو د وخت فقیه دی وی په سورلی مور ناسته د مهار نیولی دی سرني روانه کړې دومره به د مور احترام چې راغې تپوس وکړه هغه وی هغه تان مې خرڅ کړی هغې کې هغه نقصان وی هغه نارانهیر شي و امې نه وویلې هغه څیز مې خرڅ کړی امام صاحب ورته نو دی ویلې وی نه وی ښه د سړي نښې راته ښیه په نښو یې د سړي کلی معلوم کو چې دا د دغې کلي او بیا یې سورلي په کرایه ونیو او د هغې سړي کلي ته لاړ هلته یې هغه سړی معلوم کو ورته وی دا کپړه په تا باندې زما دکان نه در خرڅه شوې وه په دې کې دا نقصان و هغه تا ته نه ویلی شوی ما ته په هغې نقصان خبر کړې که اوس دا کپړه الې او که ما ته یې واپس کوې ستا خوښه مسلمان سره خیرخواهي شته مسلمان نن د مسلمان سره خیرخواهي ګاونډي ته څنګه په ډوبه کې پروت دی الله اکبر خبروه دې مه خدای دې خبروه مه د دې حالاتو خدای دې په مونږ رحم وکړي راشئ د ګاونډیانو حالات وګورئ یو ګاونډي بل ته داسې پروت دی که نه ته به وایې چېرته دا د ده په ګاونډ حربي کافر پاتې کېږي د سره حکم د جهاد شوی دی داسې حال دی د مسلمان سره نبی علیہ السلام فرمایي چې دله دې ګاک دا سیز واپس راوړه وایي چې دا مې نه دی خو دی ورته وایي هو پیسې دې واپس واله او دا سیز راکړه ښه په خوشحالی تقریر به ورته نه کوي پیسې به ترې نه کموي که پیسې ترې کمې کړي بیا اجر نه میلاوي تقریر یې ورته وکړه بیا اجر نه میلاوي اوس په تاسو ته خپل اندازه شي دی دکاندار نه چې موږ څه شی اوسه بیا واپس وړو دا ورته څوک ویلی شي چې واپس کوم کله ورته وایي دا رنګ بدلوم لکه د هغه تقریر شروع کوي که نه نو دی ورته دا ویلی نه شي چې زه یې واپس کو هغه تا ته وایي کلر بدلوم وایي کلر بدلول وروستو خبره ده که دا سیز واپس کوې نو دلته یې کېده هم پیسې دې واله هغه چې دا ته څنګه ښه سړی شوې وای نن چې ته داسې ستومانه ماله راغلی داسې ستومانه به زه یو ورځ د الله ذات لم ورځم زه به هم داسې حاجتمند د خدای مخې له ورځم نن ته حاجتمن یې یو ورځ به زه هم حاجتمن یم دا که نن زه مالدار یم او تاجر یم خو یو ورځ را روانه ده زه به حاجتمن الله له ورځم چې دې ګاک ته دا سیز پیسې واپس کې و هغه سیز تینه والي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اقال الله عثرته یوم القیامه وی الله وی چې دا کس مال مخې له راشي دا دکاندار زه به دې دکاندار ته واما چې تا د ګاک سره اقاله کړې وه دی به وی او زه به ورته وایم چې نن زه ستا سره اقاله ما سره اقاله کوي او دا ګناهونه دې ټول راکه او د دې په بدله کې جنت واله زه جنت ته تا د سودا اقاله کړې وه او زه نن تا سره د ګناهونو اقاله کوم خدای د رضا لپاره مسلمان تړه صفا کوي نن تاسو یې نه فلسطین کې مسلمانان څومره په تکلیف کې دي دا د برداشت نه بار دي بار
یقین وکړه کو سترګې برداشت کولی شي یې زړه برداشت کولی شي دا د برداشت نه بار خبره ده نو کم از کم مونږ خدا خیرخواهي جوړیږي دعا وکړو نوافل وکړو الله ته لفې ونیسو لپې 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 چې الله دا مسلمان دی کلمه یې ویلې ده الله نن څومره تکلیف کې دي څومره په عذاب کې دي هغې دپاره خصوصي دعاګانې د الله نه غواړو خصوصي دعاګانې مسلمان د مسلمان رور دی رور دین اسلام یو مذہب دے یوم کتاب دے یوم اللہ دے یوم رب دے داغی دا پار خصوصی دعاگانے واڑے غا معاملات دا برداشت نبار دی اللہ دی پی رحم و کرمو کی او اللہ دی دا ظالم نا انتقام والے او اللہ تا دا مظلوم حامش اللہ مسلمان ہر زی مظلوم دے ہر زی مظلوم دے اتق دعوت المظلوم اللہ دا مظلوم دا چیخ و پکار شورو دے اللہ دا چیخ و پکاری وور اللہ دا چیخی پکاری وور اللہ انتقام دا ظالم نوالا او اللہ دی طولی دنیا تے ثابت کا اللہ کم از کم اللہ کلمم ویلے دا تا رب منو قرآنم کتاب دے تم ربی رضیتو باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم بہر صورت مسلمانان ټول غیر پار دعاګانې کور زنانه او توای خپل ټول ورته دعاګانې کو او الله طرف ته متوجی شو او خپل آپس کې د دې خپل مسلمانانو ته لګ داړو نه صفاوي ستاسرم مسلمان دی کنه چې لګ ور سره روابط سم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وې ته پزمکه والا رحم کوونو اسمان والا پتا رحم کی الله با ال رحم کوي چې کله د زمکه په خاوندانو کې رحم پیدا شي الله دې مونږ ټول د یو بل خیر خوا جوړ کړي ښا الدین النصیحه دین د سنوم دے النصیحه دین سراسر نصیحت ہے دین ټول پټول خیر خواہی ہے دین ټول خیر خواہی دا دین ټول نصیحت تے دین ټول دبل سرخ کول دی دین ټول دبل دبد نمنکی دی رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي.